أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله مولانا العظيم. قال اللہ تعالیٰ ورتو فرمائل عما قلیل پلگ مدکی لیصبحن دوی بخام خاشی نادمین خپیمانا فأخذتهم الصیحة پس انیول دوی یو سخت آواز بالحق پحقا فجعلناهم پس کڑل مونگ دوی غثاءً ریزا ریزا فبعداً پس لروالے دیوی در رحمتنا للقوم الظالمین ظالمان و خلق دپارا. ثم انشأنا بیاد پیدا کرل مونگا من بعدهم پس لدوینا قرونا آخرین امتنا نور ما تسبقو نشی اڑاند کے دے من امت حس یو امت اجلها دخپل مقرر وقتنا وما يستأخرون او نا رستو پات کی دیش. ثم ارسلنا بیا اولیگل مونگ رسولنا پیغمبران خپل تترا پر لپس کلما جاء امتا ہر کلچ براغی یو امتا رسولها پیغمبر داغی کذبوه نو دویبا دروغجن اگرنلو فاتبعنا پس راوستل مونگا بعضهم بعضا زن د دوی په زنو پسې وجعلناهم او کړل مونږ دوی احادیث کیسه فبعدا لقوم پس لره والدی وی اغه خلق لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسی بیا اولیګ مونږه موسی علیہ السلام واخاه هارون او د ضرور هارون علیہ السلام بآیاتنا خپل معجزو سره وسلطان مبین او دلیل روخان سره الى فرعون وملئه په طرف د فرعون او د هغه د سردارانو ته فاستكبروا نو دوی تکبر وکړ وکانو قوما عالین او ودوی قوم کبر کوونکی. فقالوا پس دوی اویل انؤمن آیا مونږ ایمان راوړو لبشرین په دو سړو باندې مثلنا چې زمون په شان دي وقومهما او قوم د دوی لنا عابدون زمون غلامان دي. فکذبوهما پس دوی دروغجن وګڼل دا دواړه فکانو نو دوی شول من المهلکین د هلاکیدونکو نه. ولقد آتینا او بیشک ورک مونږه موسی الکتاب موسی علیہ السلام د کتاب لعلهم یهتدون
شاید چې دوی سمه لار بیا مومي. وجعلنا او جوړ کړو مونږه ابن مریم زوی د مریم و امه او مور د آیتن نخه و آویناهما او مونږ پناه ورکړه دی دواړو له الی ربوتن په یو اوچت ځای ذات قرار دا د ستوګنې قابل و معین او اوبو والا ځمکه کې. سورہ مؤمنون درېمه رکوع دلته مکمل شو. 40 نه 50 نمبر آیت پورې نننی درس کې شامل دي. د الله رب العزت د وحدانیت او د توحید دلایلو کې الله جل جلاله د مختلف پیغمبرانو واقعات هغه دلته راوستي دي. لومبی واقعه د حضرت نوح علیہ السلام ورپسې اوس د حضرت هود علیہ السلام واقعه چې هغې کې د هغې قوم هغې دروغجن وګڼل، انکار یې وکړ، منکران شو او د حضرت هود علیہ السلام یو خبره یې ونه منله. نو هغې نه بعد چې هغې پیغمبر د هغې نه مایوسه شو نو د الله رب العزت په بارګاه کې سوال یې وکړ رب انصرنی بما کذبون، اے الله اوس ته زما مدد وکړه، اوس خدای ما دروغجن ګڼي. نو بیا د دې په جواب کې الله جل جلاله چونکې د هغې دعا مقبوله دعا وه، د هغې خیرې او ازار بالکل قبول شو. نو الله رب العزت ولا جواب ورکړه عما قلیل لا یصبحن نادمین، بس لږه موده ده، لږ غونده کې وخت دی به ډېر زر پیمانه شي. یعنی څنګه چې عذاب راشي دی به په خپلو کړو باندې، خپل انکار باندې، خپل ظلم باندې، خپل کفر او شرک باندې به خپېمانه. هم هغه وشو الله رب العزت د سیلې عذاب راوست، یعنی عذاب یې داسې راوست چې ښکاري نه، اوبه خو بیا ښکارې دي. په د نوح علیه السلام په قوم باندې د اوبو عذاب راغلی او په قوم عاد باندې دا داسې قوم و دومره اوچت وچو دا کجورې دا بوټي چې نو د کجورې دا ونه لاس به یې ته چاپېره کړه داسې به یې کړ راووی بس دومره زور ورو، حالانکې ټولو کې مضبوطه ونه د کجوري او دومره د هغه و چې دا غرونه به یې کنستل او هغې کې به یې ځان له کورونه جوړل، داسې دیوالونه به یې نه ودرول. او چونکې جوسه هم ډېره لویه وه، شپېته لاسه دنګ وو، دغه شانتې به پلن وو. نو د هغې د وجې به وي من اشد منا قوه، زمونږ نه طاقتور څوک کېدی شي، زمونږ نه زورور څوک کېدی شي. الله تعالی ورته وایي چې چا تاسو پیدا کړي هغه تاسو نه زیات زورور، تاسو خو پیدا شوي هغه پیدا کوونکی دی، تاسو نه هم زیات طاقتور او زورور پیدا کولی شي. نو خپل داسې مخلوق یې ورپسې راوسته هوا چې اړو ښکاري، هغه هوا چې راغله نو هغې کې د جبریل علیه السلام ورسره یو چغه وویله، هغې چغو سره د دی زړونه وشلېدل او هوا به دی د لاندې نه اوچتول، داسې بره به یې بوتله او بره نه به یې کته راباخت. نو وی سحر مالی دا ټول داسې پراتو لکه وی دا اوبه چې دا خشاک راړي ځان سره واښه ګیا او دا تیلي میلې دار سره اپې د پاسه داسې راجمي، بیا چې دا اوبه کینن دی دا ټول داسې غواښه داسې چار چاپېره پراته وي، دغې دغه شانتې په ځمکه باندې پراته، هېڅوک یې تپوس واله نه. دا قوم چې هلاک شن الله تعالی بیا دې نه بعد بل قوم راوست، انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، نور ډېر امتونه راغله او وایي یو امت هم داسې نه دی چې هغې له رسول نه راغلی، هغه یې پویه کړي نه، او چې کله هغې د پوهېدو نه انکار وکړ نو ما تسبق من امة اجلها وما یستأخرون، د هغې دپاره د عذاب چې کومه نیټه وه هغه نیټه نه رستو شوې ده نه مخکې شوې، هغه قوم هم هغې نیټې له رسېدلی. لکه دی به نه بعد قوم سمود هغې هم دغه شان سرکشي شروع کړه، الله تعالی هغې باندې هم عذاب راوست. بیا دې نه بعد چې نه قوم شعیب و هغې کفر او شرک کې ډېر مخکې لاړ، شعیب علیه السلام پویولو سره بیا هم دی نه پوهېدل. قوم لوط و هغې کې هم دا کفر او شرک او نور بیماری وې، نو هغه هم الله رب العزت هلاک. ثم ارسلنا رسولنا تترا، وایي مونږه پرله پسې رسولان را لېږل، یعنی الله رب العزت دا انسان هسې نه دی پرېښودی، دله اختیار هم ورکړی دی، انکار هم کولی شي اقرار هم کولی شي، ورسره لاره ښودلو دپاره الله تعالی د پیغمبرانو سلسله جاری کلما جاء امة رسولها
خو هر ځل هر قوم دغه چل کړی یو امت هم خپل پیغمبر چین او سکون سره نه دی پرېښود انکار یې کړی دی دروغجن یې ورته ویلي مجنون یې ورته ویلي بد رد یې ورته ویلي ډېر شی شهیدان کړي بني اسرائیل په یو ورځ کې 43 انبیا 43 پیغمبران شهیدان 170 صلحا نیک اولیاء هغه شهیدان کړي نو دا داسې هم پکې بدبختو نو اکثر چې نو داسې شوي دی چې امت خپل پیغمبر هغه دروغجن ګڼلی دی فاتبعنا بعضهم بعضا مونږ به یو نه پس بل پیغمبر رالیږه کیدای شي دی ایمان راوړي دویمه خبره دا چې قیامت پر ورځ دی دا ونه وایي چې مونږ سره خو څوک پویولو والا راغلی نه وجعلناهم احادیث او وایي اوس تاسو وګورئ چې هغه زړې کیسې شو یعنی کم دی قوم عاد کم دی چې وایي مونږ نه طاقتور څوک دی قوم سمود کم دی قوم لوط کم دی ټول لاړل تباه شو زړې او پخوانۍ کیسې شو فبعدا لقوم لا یؤمنون دا الله رب العزت رحمت نه لرې والی دی دا هغه خلکو دپاره چې ایمان نه راوړي بیا ډېره موده پس د دغه پیغمبرانو سلسله چې جاري وه نو هغې کې دوه نور ډېر اوچت پیغمبران چې موسی او هارون علیهم السلام هغه الله تعالی بني اسرائیل طرف ته راولېږي بني اسرائیل کې دی پیدا شوي دي د بني اسرائیلو نه او بني اسرائیل دغه وخت کې د فرعون ما تحته کې و فرعون چې نو هغه زورور و هغه قوم زورور و دی خپل غلامان جوړ کړي د فرعون چې کوم قوم هغه قبطي ورته ویلی شي نو هغه ډېر ظلم به یې کو په دی باندې نو الله رب العزت موسی علیه السلام بني اسرائیل کې پیدا کړ او د فرعون د نصیحت دپاره او د هغه د سردارانو مشرانو دپاره راولېږي فاستکبروا هغوی لویي وکړه یعنی د موسی علیه السلام خبره یې ونه منله او خپلې غلطې خبرې باندې کفر او شرک باندې ودرېد دا تکبر او لویي وه چې د بل خبرې ته سپک ګورې او خپلې خبرې ته وایي چې نه زه صحیح یم وکانو قوما عالي او هغوی وو کبرجن تکبر والا لویۍ والا غرور والا ظاهره دومره لویه بادشاهي وه او داسې بادشاهي وه چې د سرخوږي عمره تکلیف هغه ته چېرته نه ورارسېدل نو هغې هغه متکبر کړ او تر دې پورې چې د خدایۍ دعوه یې وکړه فکذبوه فقالوا انؤمنو نو وی څه وایي مونږ په دې دوو سړو باندې دوو کسانو باندې ایمان راوړو دا خو دواړه زمونږ په شان انسانان دي دغه بني اسرائیلو کې پیدا شوي دي وقومهما لنا عابدون او د دې قوم خو زمونږ غلام دی نو مونږ په غلامانو باندې ایمان راوړو فکذبوهما الله تعالی وایي چې دوی دواړه یې دروغجن کړل موسی علیه السلام هم او هارون علیه السلام څومره اوچت پیغمبران څومره ښکلي پیغمبران څومره نیک پیغمبران څومره د اوچت مقام او د مرتبې مالکانو خو قوم ورسره څومره زیاتې وکړه قوم ونه منل دا پیغمبران د الله څومره نیک بندگان خو د دین دپاره هغوی څه څه نه دي برداشت کړي فکانو من المهلکین چې دروغجن یې وګڼل او انکار یې وکړ نو الله رب العزت په هغوی باندې مهر ولګو د هلاکت فیصله یې وشوه ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون موسی علیه السلام له موږ کتاب ورکړو تورات ولا ورکړه د بني اسرائیل د هدایت دپاره د دې دپاره چې دا بني اسرائیل او دا ټول قوم چې دی دا په هدایت باندې راشي خو چې دی کله بني اسرائیلو چې کله ازادي حاصله کړه د فرعون نه کله چې هغه هلاک شو نو هغې نه پس الله رب العزت تورات دی له ورکړه بیا دې نه بعد د یو بل پیغمبر وجعلنا ابن مریم و امه آیه د عیسی علیه السلام تذکره ده وی هغه او د هغې مور دا دواړه مونږه نښه جوړه کړې ده ظاهره ده چې یو خو د بیبي مریم والدې هغې چې نو منښته منلې وه که چېرې زما زوی وشو نو زه به هغه د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کوم خو لور یې وشوه نو دا ړومبي ځل داسې چل شوی خو چونکې منښته یې منلې وه نو هغه د بیت المقدس د خدمت دپاره هغه یې وقف کړه هلته کې یو کوټګۍ والا جوړه کړه او زکریا علیه السلام چونکې د هغې د ماسی خاوند و نو د هغې په کفالت کې وه او هغې والا تربیت کو نو دا یو نښه او دې سره بیا الله رب العزت د بیبي مریم نه بغیر د نکاح نه
خپل قدرت سره د هغوی چې نو اولاد را وشو حضرت عیسی علیه السلام پیدا شو و آویناهما الی ربوة دغه واقع چې کله بیانېده 14مه سپاره کې یو اوچت ځای و هلته کې یو کجوره وه او دغه شان د اوبو چینه الله رب العزت جاری کړه بیبي مریم هلته کې حضرت عیسی علیه السلام وزېږه ذات قرار و معین دا ځای چې و د ستوګنې هم وه هلته کې بنده پاتې کېدی اوسېدی هم شو او ومعین او الله رب العزت د اوبو بندوبست هم وله وکړو نو دا هم د پیغمبرانو سلسله کې د نبی علیه السلام نه مخکې اخیری پیغمبر یعنی آدم علیه السلام نه واخلې تر عیسی علیه السلام پورې دا ټول پیغمبران د همدغه یو د توحید د الله رب العزت د وحدانیت او د الله جل جلاله د نوم دعوت ورکړی دی خو هغوی سره د هغوی قومونو څه وکړ نو چا چې انکار وکړ نو هغه منکرین الله رب العزت دنیا کې نښه د عبرت جوړه کړه الله تعالی دې عمل کولو توفیق کړي قال اللہ تعالیٰ او فرمایل عما قلیل بلگ مدکی لیسبحن دوی بخام خاشی نادمین خبیمانا فاخذتهم پس اونی والدوی الصیحتو یوی چغی بالحق بحقا فجعلناهم پس کڑل مونگا دوی غثاءن ریزا ریزا فبعدن پس لروالی دوی للقوم الظالمین ظالمانو خلق دپارا ثم انشأنا بیا پیدا کړل مونږه من بعدهم پس د دوینا قرونا آخرین نور امتنا ما تسبقو نشیڑواند کی دے من امت حس یو امت اجلها دخبل مقرر وقتنا وما یستأخرون او نرست پاتی کی دیشی ثم ارسلنا بیا اولیگل منگا رسولنا پیغمبران خپل تترا پر لپسی کلما جاء ہر کلچ براغے امتن یو امتا رسولها پیغمبر دا اغی کذبوه نو دویب دروجن اگنل فاتبعنا پس راوستل منگا بعضهم بعضی د دوی بعضن په بعضو پسی وجعلناهم او کړل مونږ دوی احادیث کسی فبعدن پس لري والدوی لقوم اغا خلقو د پارا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ثم ارسلنا بیا اولی گلمونگا موسیٰ علیہ السلام واخاہو ہارون او ددرور ہارون علیہ السلام بے آیاتنا خبل موجزو سرا وسلطان مبین او روخان دلیل سرا الى فرعون طرف د فرعون تا وملئه او داغ سردارانو تا فاستکبرو نو دوی تکبر اکو وکانو او ودوی قوما عالین قوم کبر کون کی فقالو پس دوی اویل انؤمنو آیا مونگا ایمان راوڑو لبشرینی پا دو سڑو مثلنا چه پشان زمونگ دی وقومهما او قوم د دوی لنا عابدون زمون غلامان دی فکذبوهما پس دوی دروغجن اگنل دا دوارا فکانو پس دوی شول من المهلکین دا ہلاکی دن کنا ولقد آتینا
او بیشک ورک مونگا موسی الکتاب موسی علیہ السلام تا کتاب لعلهم شاید چی دوی یهتدون سملار بیامومی وجعلنا او جوڑ کلمونگا ابن مریم زوید مریم و امه او مردد آیتن نخا و آویناهما او مونگ پناہ ورکڑ دی دوارولا الى ربوتن فیو اوچت زائے ذات قرار دستوگن قابل و معین او ابو والازمکہ کی آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم